ویایي چې یمون د ښار ته معلم دی. بله بله. دکتر هم به نوی کوره. یمون د ښار ته معلم دی په دا کړی برته د ما ویالو سینه. مننه که قدرمنه لیدونکي اورېدونکي که خیر وي بیا مشاعره شروع شوه. شعرون رو غولې دي په دلۍ دلۍ نوستي که خیر په مشاعره پایل د تاکي توسه انتظار نه را نه ویږدوي. د مشاعرې په د اول سر کې میږ یو داسې شاعر لري چې یو اپرایو شاعر نه کړي دي نه لیکلي دي. دغه شاعر نوم ده که خیر وي شرشمګل. بله سړی در وخت څه یایي. السلام علیکم ښه یې جوړیت یاته ښه نن خو داسې غوڅیا کې خلته زون سره جوړ ده چې موږ خامخا که خارج ته شعر لوړم بیا بیا چې شرشمګل د خارج په پېشن نه پوهېږي ما چې داسې ځان ورته بروبر کا د خیر سره ایمون خلک چې خارج ته چې اول ګیره برتینولیس ورته ووایي بیا دلته یو زوړ پتلون پیدا کړي چې په خارج کې چې پتلون ونه اغوندي نه دې پرېږدي موږ تاسو سره یار کا قدرمنه شعر ولستړی باشه ولستړی باشه. ما سره خو یو شعر ده خو خدای دې وکړي چې تاسې خوښ شي نو یای چې په هر چا کېږي بېګناه ظلمونه رقم رقم ډېر نمونه ظلمونه. یای چې دا مې ولوي مسلمانو له دې مځکې به ورکېږئ چې دا مې ولوي مسلمانو له دې مځکې به ورکېږئ هم په سوریا هم په برما ظلمونه. یای چې څوک مو په رشوت څوک مو په اداري فساد وخته شول. دا ځینې ته ښیم څوک مو په رشوت څوک مو په اداري فساد وخته شول هم مظلوم هم په غریب هم شي په ما ظلمونه. خبره ته غوږ ونیسئ ډېر په ژورو ده دا شعر. یای چې چا نمرې وخوړې او چا ټپرې وخوړې. غوړې نه منای وخوړې. خبره ته غوږ نیسئ شعر مې مکمل نه ده. یای چې چا نمرې وخوړې او چا ټپرې وخوړې څوک نمرو وخوړل څوک ټپرې وخوړل. ودره یای چې څوک ټپرې وخوړل یای چې تل غریب شي هرمیشه ظلمونه. دان طرف وسار نه یا چې چا نمرې وخوړې او چا ټپرې وخوړې چا څوک نمرو وخوړل څوک ټپرې وخوړل په غریب شي هرمیشه ظلمونه. یا چې خپل واسه پر وطنه وې خوړلې جوړې نه کړې. یا چې خپل واسه پر وطنه وې خوړلې جوړې نه کړې هم کړلې مشر هم ملک او هم ارچا ظلمونه. بل شعر چې د افغان نه ویایي ویایي چې یه بودشویی تخت مې په کور نه دی. متوجه یې ارشاد یه بودشویی تخت مې په کور نه دی کاش په دا زنه اداره کې چې رئیس وای. نن سبا په بودشویی کا ګاټه نشته د زنه ریاست ته چې ورشه سخت ګاټه کی دی واخاله کا بل ارز به زونه ته کاندید کړه او چې وزه وشالای ور پر یکما ډیر مننه کوم شرشم ګل نه چې ډیر خپل شعر یو مو چې دا نه غاټ شاعر به نو وی خو وای شعرونه نام پښتنه وکړه چې څلور لارې کتابونه یې سر راوندي مو چې خدای څه بالو دا خدا خو جوار شاعر وو. یس که خیر وی میگی بل شاعر لاری تکړه شاعر دی نومتی شاعر دی دې کتابونه مخ کړو غولې دی یس چا نه دیدلی ځکه چې خدای چې شعر نه زړه تر شوای که حال کې نو خپلی یې دغه شاعر نوم دی ګلزین ډایس. شعر درو وی ګلزین ډای صاحب د ګلزندي صاحب کتابونه ټول خرڅ شوي دي. ګلبشیر خان اورورا د ګلزندي صاحب کتابونه ټول خرڅ شوي دي شاعر دی نه پیدا کیږي. خوشحال دا وای خدا خو خوشحال کا دا ونده توس مینا د چې موته روکاوي توس خو څو یا څو څوي
بیا وایي چې موږ صفات په مخ وکړه موږ سره خو شعر دا نمونه ده چې چلای صاحب چې څه وتو څه خواشي که نه وایي چې په عمر چیرې مړول نشته په عمر چیرې مړول نشته په دنیا چاټ پاټ ګرځول نشته او داسې نیمګړي نیمه خوب پوتې دو داسې نیمګړي نیمه خوب پوتې دو په زندګي بیا په زندګي کښې بیا راتلل نشته هر ورې په مو باندې دا نیوکه کو چې دا یې غانه کو څه وي طنز نه وي هسې یو بله هغه ته سوچ وکړه فکره دو چې د رشوت په ګناه نه پیږي چې د رشوت په ګناه نه پیږي ملګری دی نه بل بوتل نشته او چې دا وطن خپل وطن ونه ګڼي چې دا وطن خپل وطن ونه ګڼي په دا نه بل داسې پاګل نشته او نن په ژړو ژړو مخ ته روغله غش خدای تو سه چې نن په ژړو ژړو مخ ته روغله ویلې چې ګل مې دې وربل نشته دلته څه ویژه کوته ورته کړي دي شو اشکیار خدم په نظر کې چې چلای صاحب چې ګل زندای جار شمه د خپل جنان نه ګل زندای جار شمه د خپل جنان نه سني چیرې په کوبل نشته نو جنان رقم ته بل نشته بل نشته کنه خیر گزارا پای خپل خلق پای تو کی تو جانا نه دا کیسه به چار بدلیو نه 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 ویای چې پلاختی توپکا بیار توپکا بکورم بلمی نه نه که بکور نه که بکور پلاختی توپکا بیار توپکا پلم بزل جانال به ډیره نه زده شاعران ورو راچکم لګي کمزوري مننه کوم ګلزندینه ډیره مننه کوم واقعا چې خپلای شاعر خو جوړ کړای و جواتی داسې زه غلی غونډه کړم ارجګدای نه شوم یوره مې چې سټیټ ته بخي څامه ځکه یو فراموت شای کړی شعر خپل شیرینه لیکي مننه کوم یس که خیر وینیږي بل شاعر لري تکړه شاعر دی نومتي شاعر دی خلک په زړه کې ځي لري دا داسې شاعر دی چې بل ورځ خلک سړی به په تاله وي چې کوم دی د سره د مزغه ښه شي لږې پاسا به کا یې سپار کړو غولی خو که هر څه یې وې زه بښنه یې څه نه غواړم دغې شاعر نوم دی چې چلای صاحب داسې السلام علیکم قراري ده څرګه صاحب ډاکټر ته مې راغلی دی دوا یې راکړه انشاءالله اوس ښه یم خدای دې شاعرانو ورونو ستاسو د چکچکو په بدرګه باندې زه خوشحالېږم او تاسې چې چکچکې ونه وایي بیا نو ما ته خپل شعر هم خوند نه راکوي ویلې نه کپړې ته ټکوي شو زیات یې راته وایي هو که نه شعر بیا مې نن شاعرانو ورونو عشقي شعر لیکلی دی خدای دې وکړي چې څوک رانه خفه نه شي نو شعر څه داسې دی وایي چې بشکې بشکې او ګنګړي زلپان دی یار دی بشکې بشکې او ګنګړي زلپان دی یار دی څه خواره واره کوړي زلپان دی او بیا وایي چې ښه پوهېږم چې میاشت مینځلې نه دي ښه پوهېږم چې میاشت مینځلې نه دي ګړګوتي بنګړي بنګړي زلپان دی خو بس خدای پاک پرې مین کړم واک د دوی دی خو بس خدای پاک پرې مین کړم واک د دوی دی که تړي مې که شړي زلفان دی یار دی او څه تک تور دي څه غوړ غوړ دي په شړشمو څه تک تور دي څه غوړ غوړ دي په شړشمو بنګالي او اورمړي زلفان دی یار ډېر شو او دا شعر مې لږ غلط غوندې که څه تک تور دي څه غوړ غوړ دي په شړشمو او بنګالي او مروړي زلفان دي ډېر شو له خیرنې ورځې تک خړ لیدی کېږي له خیرنې ورځې تک خړ لیدی کېږي له ګوګله مې زړه وړي زلفان دي ګلبشرې خانه وروستی مقطع ده وایي چې له اوږدو مارانو ځان ساته چیچلیا غوږ هم دی که له اوږدو مارانو ځان ساته چیچلیا او په ثانیه کې د تړي زلفان دی ډېر ښکلی چیچلی صاحب
یایی چې یې جانان کلی ته راونو یې جانان کلی ته راونو په موده وکړل یې بیړي ټیپک ډازې نه بکورا مې کا کړي خو تو څه وایې نه کې بکورا نه وانه کې بکورا ویلې کما قدرمن لیدونکي اوریدونکي کسا چمو د تاوی چلټ کی داسې احساسات کیږي سیرا پشي خو یره خوشوای وای چې چلی صاحب نه ډیره مننه کوم واقعا چې خپلای شای جوړ کړای وای مینه په بارا کو یره مو وای سکرا ما یان دا خو سړتای وای چې نه په ماړای ما یان ما خو واکي صاحب کو وکړه وای چې داسې بوش کې د کا ګنګړي ځل پاند یار د مو ته مخکینای واخ په زړه کا چې کلام به بوش کې پایدو کړه خو نن صاحب زه په چرګا کانه وینم ما نه کوم مړ ماشي کوم قدرمن لیدونکي اوریدونکي میګ مشاعرای دی غیزي پرا بیا چې زه بول بشیر خان سره د خپل قدرمن ټیم تو ست حاضر کوم یغه پیرام پلوی مهربانه خدای سپاره